السلام علیکم یارانو، زیم ستاسو ملګری خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو، په دې دنیا کې هر قسمه خلک او هر قسمه رسم او روایات موجود دي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درې داسې ځایونه ښیم چېرته چې انسانان زموږ په شان ژوند نه تیروي، د دوی ورځ او شپه اوبو سره وي. ملګرو، ټولو نه لومړی به مونږ خبره کوو د فلوټینګ سکولز په باره کې چې ورته مونږ تارۍ وهلو والا سکولونه هم ویلی شو. نو دا په اورېدو کې ډېر عجیبه لګي، خو دا په رښتیاو تارۍ وهلو والا سکولونه دي. ملګرو، د بنګلادیش په ډیرو علاقو کې د مونسون بارانونو نه پس د سیلاب راتللو خطره وي. د دغې په سیلابونو په وجه اکثر ډیر ماشومان د سکول ته د تلو نه پاتې وي. دې حل یو NGOs راوباسل او دوی فلوټینګ سکول جوړ کړل چې ورته تارۍ وهلو والا سکولونه هم ویلی شي. دا سکولونه د کشتو په شکل وي او سیلاب زده ماشومانو ته تعلیم ورکوي. هغه شانته سکولونه په بنګلادیش کې خپل کار سرانجاموي او وړو له په اوبو کې تعلیم ورکوي. په دې کشتو کې د ضرورت هر هغه شی موجود وي چې کوم یو سکول ته پکار وي، دې پورې چې دې کې لیپټاپ هم وي. اوس نه صرف تارۍ وهلو والا سکولونه بلکې تارۍ وهلو والا هاسپټلونه یعنی فلوټینګ هاسپټلز هم راووتل. دویم نمبر باندې موږ راځو ملیشیا څخه موجود انډین اوشن او خبره کوو د سما بجاو یو قبیلې په باره کې. ملګرو، د دوی ژوند ډیر عجیبه دی او دوی ډیرو نسلونو نه په اوبو باندې ژوند تیروي او هغه هم د خشکې نه ډیر لري. خلکو خپل یو دنیا ده چې صرف اوبو باندې مشتمله ده. دې خلکو کې څه خلک داسې هم شته چې په خشکۍ باندې بالکل اډو قدم هم نه دی ایښی. داسې هم ویلی شي چې خشکې عادت په اوبو کې نشي پاتې کیدی، دغه شان د اوبو عادت په خشکه کې نشي پاتې کیدی. عجیبه خلکو کورونه هم په اوبو کې جوړ کړي دي، بلکې دی یو ځای نه بل ځای ته تلو دپاره د کشتو استعمال کوي. دوی گزاره صرف او صرف په میانو باندې کیږي. دی نه بجلی پیژني او نه ګیس، تر دې پورې چې دی څخه ګړی هم نی او دی خپل عمر هم نی. په دې قبیلې خلک صرف او صرف د ضرورت په وخت د خشکۍ پله مزل کوي، هم یا میان خرڅولو له او یا د ضرورت څیزونه اغستو دپاره. خپلو بچو ته د وړوکوالي نه د کتابونو په ځای میان نیسلو چل ښیي او دغه د دوی ژوند دی. د دوی متعلق عجیبه خبره دا ده چې دوی څو منټه اوبو کې دننه وي او بغیر ساه اغستونه. ملګرو، د سما بجاو د قبیلې نه پس زو د اټلي یو ښار وینس باندې اوبو کې موجود د دې ښار ته تلو هر ټوریست خوب دی. په اټلي کې موجود 60,000 خلکو دپاره دلته ژوند ډیر ګران دی. ملګرو، وینس 118 وړو جزیرو باندې آباد یو ښار دی. په منځ کې کینل یعنی نهرونه موجود دي او دا ښار دغه نهرونو د پاسه جوړ دی. په دې ښار کې د 400 نه زیات پلونه موجود. دلته د یو ځای نه بل ځای ته تلو دپاره د کشتو استعمال کیږي. وینس بیسیکلی یو ټورست پلیس ته چې هر کال ورته کروڑونه خلک سیل دپاره راځي څو ورځو له. د دې خلکو څوک چې په وینس کې پاتې کیږي، دوی آبادي په څه وخت کې په لکونو وه، خو مشکلات په وجه دا صرف او صرف 60,000 اوس پاتې شوه. دې 60,000 کسانو ژوند ډیر عجیبه دی. بنۍ خبره خو دا چې وینس رو په ډوبېدو باندې دی. ویلی شي چې هر 100 کاله پس وینس 8 انچ ډوبېږي. یو ډیره غټه مسله ده چې کله په وینس کې باران زیات وشي، کورونو کې اوبه جمع شي، سامان ته ډیر نقصان رسوي. دې ښار کې د پیشوګانو بهر راوباسلو اجازت بالکل نشته. صرف او صرف 2 کیلومتره پلن په دې ښار کې د یو ځای نه بل ځای ته تلو کې ډیر غټ ټایم لګي. تاسو په خپله سوچ وکئ، سړی ځان له د یو ضرورت شی راړي، هغه به هغه څنګه کور ته رسوي؟ یعنې لومبی به یې په کشتو کې یو ځای نه بل ځای ته وړي، بیا به یې په پلونو اوړئ، بیا به یې خپل کور ته رسوي. سیټ ته وینس کې ډیر مشکلات دي، نو بل سیټ ته وینس ډیر ګران هم دی. هغه داسې چې دلته د تلو دپاره ډیرې نه ډیرې پیسې لګي. ملګرو، که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو دا لایک کړئ. هغه شان ویډیوګانو کتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیر خیال ساتئ. خدای په امان.